دغه خپل حق ویل یو جهاد ده، دغه نفس سره مبارزه جهاد اکبر ده. د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوس دغه دوی چې شهید وایو په پیسو مړ شوي دي. دغه عبدالرزاق سلمانزي د پیسو په مزدورۍ او په دې کې مړ شوی دا خو واقعا په غلا او په شوکونو په منافقت کې مړ شوی ده او ډېر خیانتونه کړي. شهید خو هغه سړی چې دی مړ که هغه شهید شو. د چی شهید سړی دا مستقیما یو سړی به یې ویلي و چې اوشکو طالب ما ته مه راولئ، ولې وایي چې تر ما مه رارسوئ همغه لاره کې واخلئ هغې کې. دا چې څوک به طالب نه بو په قندار کې خو ټول پټکي لري او ګیرې لري، د طالبانو لباس او خبرې او د قندار جنبش ته عملته اکثر قنداریان هم دي. نو چې څومره انسانان به خلکو اخیستي د خاورو لاندې به یې کړي، هغه عکس مې تاسو ته دروښود. دومره جنایت دې کړي وو په قندار کې. د هغه لپاره ما چون د دې د داستان نه خبر وم، دا صرف دې چې په یوه تیږه ودرېږه او پنجابی داسې شوی پنجابی الدا چې دا په د کوټه کې وایي تښتېدلي وو د طالبانو وخت کې دا وړکی هلکو په یو کبابي کې په د کویټه کې وایي کار یې کوو، دا پکی به یې کوو، کبابي به یې کوله. دا دوه ورونه چې ویې ګورې بل هم لکه یو کوکری غوندې یو سړی او دا هم ورو 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 همدغه کرزي وطن پلورونکي راوستو صاحب لوی سړی ترې جوړ کړ. نه تعلیمات نظامي هغه درلودل، نه سواد درلود، نه داسې اسلامي هغه تعلیمات یې کړي وو، نه یو داسې وجدان درلودل. لکه ګل اغا غوندې د سګباز زوی سپیانو کرکې مرکې به په جنګ اچول، همدغه لوچکان دا په اقتدار راغلو صاحب د کرزي لکه یې څټله د امریکا. بیا په همغه وخت کې امریکایي هم ورته راغلی چې دته تعلیم ورکړي، څه ورته ووایي ونه وایي. اسکات میلر هم ویلي چې دا سړی چې راغلی و دی یې نښه کړی او رښتیا هم په دغه عسکري کې همدا رقم ده چې یو چا ته امر وکړي چې دغه سړی به وزني، هغه بیا حق نه لري چې لاړ شي او بل سړی مړ کړي. هغې کې